الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة ولم يزحف فلا يقربن مصلانا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عزتمندو دغه لس ورځې تر لوی اختر پورې د ذوالحجې د میاشتې لس ورځې په دې کې عبادت کول، اطاعت کول د الله تعالی په نسبت باندې ډېر ثواب او ډېر مرتبه لري. او دغه لس ورځو باندې په اعتبار د بعضې تفاسیرو الله تعالی قسم هم یاد کړی: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. الله تعالی فرمایي والفجر، زما د قسم په سبا باندې، وليال عشر، زما د قسم په دغه لس ورځو باندې، په دغه لس شپو باندې چې هغه په بعضې تفاسیرو کې دغه لس ورځې مراد دي. دا د ذوالحجې اول لس ورځې. او په هغه بل آیت کې چې اشهر المعلومات فی ایام معلومات راغلی، چې دې به د الله تعالی ذکر کوي، یاد به کوي په معلومو ورځو کې. هغه ایام معلومات، معلومې ورځې، له هغې نه هم دغه لس ورځې مراد دي. نو په دې لس ورځو کې عبادت، اطاعت، بندګي، د الله تعالی ذکر، تسبیحات دا ډېر ثواب لري. په حدیث شریف کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: ما من ایام افضل عند الله واحب الیه العمل فيه من هذه العشر. وای نسته د ورځې چې په هغې کې الله ته عمل ډېر محبوب وي او هغې کې عمل الله ته ډېر غوره وي د دغو لس ورځو. فاکثروا فیه، وای زیات کوئ په دغه لسو ورځو کې، من التحلیل والتکبیر والتسبیح. وای په دغه لسو ورځو کې لا اله الا الله ویل، تکبیر الله اکبر ویل، تسبیح سبحان الله ویل. وای دغه اذکار په دغه ورځو کې ډېر زیات کوو. او بل عزتمندو په حدیث شریف کې راځي: وای من کان له ذبح، وای که چا لره قرباني وي، یعنې دی غواړي چې زه د اختر په ورځ باندې قرباني وکړم، فاذا احل هلال ذی الحجه، وای نو کله چې داخل سي د ذوالحجې میاشت، فلا یأخذن من اظفاره وشعره شیئا، وای دی د نوکونه او ویښتان دا د نه پرې کوي حتی یضحیه، تر څو چې قرباني نه یې کړي. نو نن ورځې نه وروسته که څوک د قرباني اراده لري چې زه به د اختر په ورځ قرباني کوم، نو دی د خپل نوکان او خپل ویښتان، هغه ویښتان چې د هغو پرې کول سنت وي، لکه بریتونه، حجامت کول، هغه ګیره هغه خو به نه سړی په اختر ورځ باندې کموي، نه بې له اختر نه کموي، هغه خو بلکل مه کموي. نو تر هغې پورې به څوک ویښتان و نوکان نه اخلي. کله چې 10 تاریخ شو، د اختر ورځ به ذبح دې وکړه، بس بیا به نوکان هم پرې کې کټ کې، او هغه کوم ویښتان چې د هغې لرې کول سنت دي، هغه سنت به هم په ځای کې. دا یو سنت عمل ده.
کې سړی وکړي الله به ثواب ورکړي، او کې ونه کړي مثال ویښتان یې ډېر غټ غټ شول یا یې نوکان ډېر غټ غټ شول، له خیرو نه ډک شول، ښه نه ښکارېدل، بیخي یې خوند نه کول، بیا دې کټ کړي پروا نه لري. نو داسې نه ده چې په دې سړی ګناهګارېږي. یو فضیلت هغه به فوت شي، خو دلته د نظافت خیال به وساتل شي، د صفایي خیال به وساتي، بل سنت به په جای شي. او که چا پرون کټ کړي نوکان یې واړه واړه وي، نو لس ورځې کې بیا دومره نه غټېږي، نو بیا دې په دې سنت باندې عمل وکړي. عزتمندو، په دې ورځو کې روزه نیول دا هم ثواب لري. که سړی کولی شي توان لري دا 9 ورځې تر عرفې پورې روژه ونیسي، د اختر په ورځ باندې داسې کومه قرباني دی ذبحه کړي، په هغې باندې روزه ماته کړي، د هغې په پخلي سره په خوړلو سره، دا هم ډېر ثواب لري، دا هم سنت عمل دی. قدرمنو، د قرباني به یو څه مسایل ووایو. قرباني یا اضحیه دا هغه څاروي ته وایي کوم چې د اختر په ورځ باندې ذبحه کېږي. اضحیه د اختر ورځې ته یوم الاضحی وایي، د اختر په ورځ چې کومه قرباني ذبحه کېږي دې ته اضحیه وایي. موږ تاسې ورته قرباني وایي. قرباني دا بیا په شریعت کې په قرآن کریم کې هغه عبادت ته وایي چې ته په هغې باندې الله ته ځان نږدې کوې. واتل علیهم نبأ ابني آدم بالحق اذ قربا قربانا. الله وایي ته خلکو ته ووایه د آدم علیه السلام د 2 بچیانو قصه، د قابیل او د حابل. اذ قربا قربانا، کله چې دوی الله ته ځان نږدې کو قربانا په یو قرباني شه. قرباني هر هغه عبادت چې ته په هغې سره ځان الله ته نږدې کوې دې ته قرباني وایي. که هغه بدني عبادت وي، روزه لمونځ وي، که هغه مالی عبادت وي، صدقه وي، خرچه وي، مال مصرفول وي، دې ټولو ته قرباني وایي. اضحیه صرف د اختر په ورځ د اضحا په ورځ باندې قرباني کول دې ته اضحیه وایي. دې قرباني ته اضحیه وایي. اضحیه دا په 4 حیواناتو باندې کېږي. په غوایانو که غویی وي که غوا وي، په اوښانو که اوښ وي که اوښه وي، په ګډو په ګډانو که ګډ وي که ګډه وي، او په وزو باندې که وزه وي که چیلی وي. په دې 4 حیواناتو کېږي. په نورو حیواناتو باندې قرباني نه کېږي. په چرګانو باندې نه کېږي. که سړی 100 دانې ذبحه کړي، غرڅه باندې نه کېږي. څوک له غره نه هوسۍ راولي، غرڅه راولي، په هغې باندې نه کېږي. په سنډاګانو په دې باندې هم کېږي. سنډا ګاومیش چې ورته وایي، په عربي کې ورته جاموس وایي، یا بقر الهندي وایي. بقر الهندي د هند د انډیا غوا، ځکه دا دلته پخواله په هند کې پیدا کېدله، له دې چې نه خلکو یو خوا بل خوا بوتلي وه. په دې باندې هم قرباني کېږي، ځکه هغه د غواګانو له نسل نه ده، د غواګانو له ذات نه ده، د غوا یو قسم ده. نو په دې حیواناتو باندې قرباني دا صحیح کېږي. او په قرباني کې دا شرط ده چې هغه قرباني به 2 کلن 2 غاښۍ به وي، 2 دندان باشه. دا د مخامخ چې 2 غاښونه دي، دا به لوېدلي وي، نور به را شنه سوي وي، را زرغونه سوي وي. داسې حیوان ته 2 غاښۍ وایي، 2 دندان. خو دا 2 غاښۍ دا فرق کوي. په ګډو په وضو کې چې 1 کال یې پوره شي، په 2م کال کې داخل شي، دغه د مخې 2 غاښونه یې ولوېږي، نور را شنه شي. په غوایانو په دې کې په خصیو کې چې 2 کال یې پوره شي، په 3م کال کې داخل شي، دا غاښونه را شنه شي. په اوښانو کې چې 5 کال یې پوره شي او په 6م کال کې داخل شي، دا د مخې غاښونه ولوېږي، نور را زرغون شي. او په انسانانو کې چې
کالې پوره سي د ماشوم چې 7 کاله پوره سي 8 کال کې داخل سي په انسانانو بیا دا 2 غاښۍ سي دا د مخې 2 غاښونه ولوېږي بیا 2 نور رازرغونه سي نو قرباني په هغه حیوان باندې کېږي چې هغه به 2 غاښۍ وي 2 دندان باشه 2 غاښۍ به څنګه معلومه وي یا به په خپله پې باندې پوهېږي مهارت به لرې تجربه به لرې او که خپله نه پې باندې پوهېږي بیا به بل ماهر کس در سره بوځي چې هغه په دې پوه شي چې دا 2 غاښۍ ده یو په ګډانو کې یوه خبر ده په وریو کې که یو وری مولو هغه لا 2 غاښۍ نه وو یعنی کال نه وو پوره شوی په 2م کال کې روان نه وو د 6 میاشتو د 7 میاشتو د 8 د 9 د 10 میاشتو خو په ځان باندې تیار وو چاغ وو په غوښه باندې پټ وو چې له یو 2 غاښي سره یې ودروې له هغه وري سره یې ودروې چې د هغه 1 کال پوره یې په 2م کې روان وي له هغې سره یو شان ښکاري په دغه وري باندې بیا قرباني صحیح ده دا یو ځینې مستثنا ده له وریو نه غیر نور که وزې دي که غواګانې دي په ټولو کې دا شرط ده چې دا به 2 غاښۍ وي کله کله داسې چل وسي یو غوا وي و یو خوسی وي یو خوسی 2 کالې پوره شي غاښونه یې ونه لوېږي نور غاښونه رازرغونه نه شي کله کله داسې چل کېږي نو که داسې خوسی و داسې خوسی وه چې 2 کالې پوره وو خو غاښونه نه ولوېدلي په دې باندې هم قرباني صحیح ده خو په دې کې یو خبره ضروري ده چې دغه خوسی دا به تا په خپل کور کې لوی کړی تا ته به په خپله معلوم وي د بل چا په خولو باندې نه او یا که د بل چا په خولو د بل چا نه دې اخیستل هغه درته ویل چې دې 2 کاله پوره دي ما په خپل کور کې لوی کړی ده هغه به بیا پرهیزګاره متقي انسان به وي د 2 روپو د 10 روپو د 0 روپو لپاره به دروغ نه وایي دروغجن سړی به نه وي بیا ته کولی شي د هغه په خولو باندې باور وکړې دا واخله خو په منډۍ کې به داسې څاروی نه اخلي په منډۍ کې که څومره هغه جلاب درته ویل چې دا ما اخیستلی ده او د دې 2 کاله پوره دي هسې غاښونه نه دي لوېدلي د هغو خبر به نه منې ځکه هغه قسم خواره دروغجن خلک دي هغه د خپلو روپو لپاره هر څه وایي هغه به بیا نه اخلي او بل عزتمندو نن سبا خو ډېر احتیاط کوي بعضې داسې ظالمان دي هغه د څاروي غاښونه نه یې لوېدلي هغې ته نور پلاستیکي پوښ ورکړي د څاروي دا اول غاښونه چې هغه واړه واړه وي دا وروسته چې راغټ شي هغه بیا پلن پلن وي هغه غټ غټ وي سړي ته معلومیږي چې دا یې مخکني غاښونه دي او دا یې د 2 کلني غاښونه دي نو کله کله دی راولاړ شي هغه اصلي غاښونه یې ورسوان کې ویستلی پلاستیک پوښ ورکړي هغه پرېړ غټ غټ ښکارېږي تا ته وایي وګوره دغه د 2 غاښۍ د داسې پلنې داړې دي او هغه پلنې داړې نه وي هغه دی دغه چل پې کړی دې ته سم ډاکټران جوړ کړي دي 7 کاله دي 10,000 څاروی په 20 په 30 40 50 زره باندې خرڅ او ټیم لا پرانه نو دې ته هم ډېر خیال ساتئ سم با تجربه سړی به د سره بوځي یو خبرو به باور نه کوي دا نو په دې 4 حیواناتو کې دا قرباني صحیح کېږي چې دا 2 کلن په قرباني کې له هر څه نه نیت ډېر ضرور ده په دې کې به سړی د الله د رضا نیت کوي د ابراهیم علیه السلام د سنت طریقې نیت به کوي صحابه و نبی علیه السلام ته وفرمایل ما هذه الاضاحی و یا رسول الله دا قربانی څه شی نبی علیه السلام ته وفرمایل سنت ابیکم ابراهیم و دا د تاسې د پلار د نیکه سنت ده د ابراهیم علیه السلام اول قربانی له ابراهیم علیه السلام نه را شروع شوي کله چې هغه خپل بچی ذبح ته روان کو هغه خوب لیدلی و چې الله ورته امر وکړي چې دا خپل بچی ذبح کړه کله چې بچی ذبح کول هغه چې د هغه په غاړه باندې چاړو راکش کاږله
چړې کار نه کول. الله تعالی په بدل کې د جبرئیل علیه السلام په لاس باندې له جنت نه یو ګډ راوړ، هغه یې ورته ذبح کړ. دا د ابراهیم علیه السلام سنت. صحابه وویل وما لنا فیها، وایي د ابراهیم علیه السلام سنت خو شو، موږ لره په دې کې څه شی دي؟ نبی علیه الصلاة والسلام وویل وایي بکل شعرة منها حسنه، وایي د دې څاروي په هر ویښته باندې تا ته یو نیکي راځي. توزه ذبح کې، خوسی ذبح کې، د هر ویښته په بدل تا ته یو نیکي راځي. صحابه وویل فالصوف یا رسول الله، وایي دا د وړیو به څه حکم وي؟ د وري د ګډ د وړیو، وایي فالصوف بكل شعرة منها حسنه، د وړیو بم په هر تار باندې په هر ویښته باندې الله تعالی نیکي درکوي، حسنه درکوي. نو په قرباني کې له ټولو نه اول نیت ډېر ضروري خبر د سړی نیت پکې صفا کې سوتره کې، او الله ته هغه عمل ثواب لري قبلیږي چې په هغو کې نیت صفا وي. انما الاعمال بالنیات، خبره دا ده بل نه ده. قبول د اعمالو او ثواب د اعمالو هغه په نیتونو باندې ده. که تا دې ثواب نیت کړی و ثواب به وي، او که دې ثواب نیت نه و کړی، د غوښې نیت دې کړی و، بیا به تا ته ثواب نه وي. بل عزتمندو، بهتره دا ده چې سړی مستقله قرباني وکړي. نبی علیه الصلاة والسلام به هر وخت مستقله قرباني کوله. دوه ګډان به ذبحه کول، یو له خپل طرف نه او یو د امت له طرف نه، د امتیانو لپاره دوه ګډان دا به ذبحه کول. نو مستقله قرباني دا ډېره کوي. خو که سړی شریک هم سي، په دې کې څه باک نشته ده. مثال په اوښ کې اوه کسان شریک کېدی سي، په خوسي کې، په غوا کې، په سانډا کې اوه کسان شریک کېدی سي. خو دا اوه سره کسان دا ټولو به د ثواب نیت کړی، دا ټول به د قرباني نیت پې کړی، یا به د بل ثواب نیت کړی. مثال 6 کسانو د قرباني نیت کړی و، دا یو پکې د عقیقې نیت کړی و، بچی پیدا شوی و، د اختر په ورځ باندې 9 پوره شوه، عقیقه یې کوله. نو هغه ویل زه به عقیقه وکړم. دا ذبح هم صحیح ده، ځکه عقیقه هم سنت عمل ده، د نبی اسلام سنت طریقه ده، هغه هم په عباداتو کې حسابل کېږي. خو که د 6 کسانو د قرباني نیت کړی و، یو سړي د غوښې نیت کړی و چې بس زه به د غوښې لپاره دا څاروی حلال کړم او غوښه به وساتم، وبې خورم، بیا د دې 6 واړو قرباني نه صحیح کېږي، ځکه چې یو جز پکې د الله لپاره نه سو، چې هغه نه سو، ټول نه سو، ځکه قرباني خو بیا یو څاروی ده، تجزیه نه قبلوي. او بل عزتمندو، که شریکي دی، که څاروی په شریکه ذبحه کول، داسې چا سره به شریکېږي چې د هغه کاروبار هغه حلال کاروبار وي، د تا په ګمان، د تا په سوچ، یو پاک کاروبار وي، چې تا ته سم معلوم وي. یو څوک رشوتخور وي، له خلکو نه رشوتونه اخلي، له خلکو نه پیسې اخلي په ناروا، یو څوک سودخور وي، سود خوري، تا ته ښه بیرغي معلوم وي، ښکاره وي، یو څوک غل وي، ظالم وي، په ظلم او په تعدی له خلکو نه روپۍ قبضه کړي، له داسې سړي سره به قرباني کې نه شریکان کېږي. داسې چا سره چې تا په ګمان د هغه کاروبار پاک وي. نور په غیب باندې موږ تاسې نه یو مکلف. ته ادوي نه چې هغه یې دوکان ده، بس شیان رخلې خرڅوي، چایو، چیني و، ګړو، مساله و، یو شی بل شی، بس ذاتي همدغه کاروبار ته پیسې پاکې ده. هغه د مستري د مستریتوب کوي، هغه د ترکان د ترکاني کوي، د ګاډو کاروبار کوي، بل کوي. نو داسې کس سره به شریکان کېږي په قرباني کې. له غلط کاروبار والا له دې سره به نه شریکان کېږي، ځکه د هغه پر پوخ له سره قرباني کېږي نه. د رشوت روپۍ خو د ده نه دي کان، د غلا پیسې خو د ده نه دي کان. په پردو روپو باندې سړي ته ثواب نه حاصلېږي. لا صدقة من غلول، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د خیانت له مال نه، هغه مال چې تا له غنیمت نه پټ کړی وي، یا د بل ځای غدر خیانت کړی، په دې کې صدقې ثواب نشته ده، الله یې نه قبلوي، الله پاک قبلوي. ان الله طیب
لا يقبل الا طیبا، الله پاک ده، الله نه قبلوي مگر پاک څیزونه قبلوي. مردار، پلید، نجس مالونه دا الله تعالی نه قبلوي. قرباني چې کله څوک وکړي د دې غوښه هغه د ده خوښه ده، که ټوله په غریبانو په مسکینانو صدقه کوي هغه هم د ده مرضي ده، او که ټوله خپله خوري هغه هم د ده مرضي ده. په غوښه کې تقسیم دا څه واجب او فرض نه ده، البته مستحب ده، ثواب لري. هغه داسې د غوښې 3 حصې کې یو حصه ځان ته وساتې، بچیانو ته، کورنیو ته، یوه حصه میلمنو دې ته وساتې، او یوه حصه دا په غریبانو په مسکینانو په غریبانو باندې وخورې. دا 3 حصې کول دا پکې بهتره خبره ده. د قرباني چمړه پوستکی هغه به غریب ته ورکوې، مسکین ته به ورکوې. څوک چې تا په علم کې غریب وي، مسکین وي، خرڅوې به نه، او نه به قصاب ته په اجره کې ورحسابوې. چې قصاب ووایي زه دا د تا څاروی ذبحه کوم، مثال په 3000 روپۍ، یوه به پکې څرمن راکې، دا یې 2000 روپۍ، داسې به یې نه کوې. بلکې ورته به وایي چې څرمنې مرمنې سره تا کار نشته ده، بس څاروی ده په 3000 یې ذبحه که، زه پوه شوم څرمن پوه شوم. څرمن به نه پکې ورکوې، په اجرت کې، دغه په مزدوري کې. غوښه به هم دغه په مزدوري کې نه ورکوې. چې قصاب ووایي په 3000 یې ذبحه کوم، خو بیا یوه دړۍ غوښه راکړه، بس دا به 2000 روپۍ شي، 1000 یې پکې در پاته. غوښه به هم نه پکې حسابوې. او که د قصاب سره خبره وکړه په 3000 څاروی ذبحه کوم، بس ذبحې کړه، وروسته دې ولیدل قصاب غریب و، مسکین و، فقیر و، څرمن دې همداسې په صدقه کې ورکړه، اول دې ورسره شرط کړې نه وه، یو 2-3 کیلو غوښه دې هم ورکړه په صدقه کې، دا هېڅ باک نه لري، په دې کې څه نقصان نشته. ځکه د ده اجره خو دې معلومه کړه، اجره دې ورکړه، دا وروسته دې صدقه پې وکړه. صدقه خو پې کېږي کان، خو قصاب د مسلمان د خواري کښته کان، او اکثر غریبان دې له غریبي راوتلي، ځکه د اختر ورځ چې د خلکو د خوشحالي ورځي، د پاکو کپړو د اغوستلو ورځي، د دې ورځي د غریبانو چړې او تبرونه راخیستې کوڅه په کوڅه ګرځي، دا له مستي نه ګرځي، دا له غریبي ګرځي. نو که داسې احسان څوک ورسره وکړي په دې کې څه عیب نشته ده، څه نقصان نشته ده. بل عزتمند د قرباني کې شرط دا ده چې دا به له لمانځه نه وروسته کېږي، چې د اختر لمونځ وشي بیا به قرباني کېږي. له لمانځه مخکې قرباني نه ده صحیح. په حدیث شریف کې راځي، وایي نبی اسلام لمونځ وکړو چې څنګه یې لمونځ خلاص کړو د قرباني غوښې ولیدې. نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل، وایي دا قرباني نه ده، دا د غوښې یو ګډ ده، یو پسه ده چې دی ذبحه کړی، د دې په ځای به بله ذبحه دی کوي. نو لمونځ ورته شرط ده. لمونځ بیا په خپله دا د قرباني دیوال نه ده ضرور چې ده به لمونځ کړی، په هغه محله کې چې لمونځ وشو نور بیا دی قرباني کولی شي. اوس مثال دلته د موږ په خپل جومات کې لمونځ وشو، بیا ټول خلک قرباني کولی شي. د موږ جومات کې ونه شو، دې خواته د ازاربوزو جومات کې لمونځ وشو، یا د کالوني مسجد کې، یا مثال د کچهګړۍ کې په کوم جومات کې لمونځ وشو، بیا موږ کولی شو چې قرباني وکړو. خپله د محلې لمونځ دا ورته ضرور ده. او له لمانځه نه وروسته ذبحه هلته ضرور ده چې چېرته لمونځ کېږي، او په کوم کې چې له سره لمونځ نه کېږي، لکه کلي چې هلته د اختر لمونځ له سره نه وي، نو هلته بیا کولی شي مخکې له لمانځه نه، د سبا له لمانځه نه وروسته چې کله لمر راوخېږي رڼا شي، نو دوی ذبحه وکړي، ځکه هلته خو له سره لمونځ نشته. یوه حیله یې ویلې ده، وایي که چا غوښې ته ډېره تلوسه وه او دی په ښار کې اوسېدو، وایي نو بیا د خپله قرباني ولېږي یو کلي ته، داسې کلي ته چې په هغې کلي کې د اختر لمونځ نه کېږي، بس هلته به سهار وختي ذبحه کړي او بیا به یې راوړي ښاریې ته، نو تر څو چې دلته د اختر لمونځ کېږي نو د قرباني به تیاره ذبحه سوي را رسېدلې به وي. دا یو حیله ورته جوړه کړې. او په کوم ځای کې چې لمونځ کېږي هلته به له لمانځه مخکې څوک ذبحه نه کوي. که چا وکړم هغه به دې په ځای باندې بیا بله ذبحه کوي، هغه صرف غوښه شوه،
حلال اسوه غوښه خوړی شي